د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په ډنډ پټان کې جګړه درېدلې، خو دواړو لوریو ته پکې د مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورمې سیمې پړاچینار روغتون چارواکو ویلي چې د تېرې ورځې له جګړې د یو پوځي جسد او 9 ټپیان ور انتقال شوي دي چې په ټپیانو کې وایي پاکستاني پوځیان دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په سرحدي کرښه بورکۍ کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده چې د دواړو لوریو ته په کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکی عیني شاهد محمد الدین پکتیوال د ویچه ولایت وویل جګړه هغه وخت پیل شوه چې طالبانو غوښتل د ډنډ پټان ولسوالۍ په واسطیا سیمه کې په ډیورنډ کرښه اغزن تار ته څیرمه د یوه سړک جوړولو چارې پیل کړي چې پاکستاني ځواکونو یې مخه ونیوله. محمد الدین وایي جګړه پرون له غرمې وروسته پیل شوې چې دواړو لوریو ته درنې وسلې هم پکې کارېدلې. د دغه ځای اوسیدونکو په وینا په جګړه کې یو طالب وژل شوی او د دوو طالبانو په ګډون 4 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه طالبان د اغزن سیم څنګ کې پر یوه سړک چې له اریوب څخه راغلی خوست ته یې تیرابي کار شروع کړی و، خو پاکستاني عسکرو اجازه ورنه کړه. تقریبا 3 بجې وې چې جنگ شروع شو. پاکستان توپونه ویشتل او طالبانو هم توپونه وویشتې او اوس ډنډ پټان ته د طالبانو ډیری ځواکونه راغلي دي. د طالبانو ادارې پکتیا ولایت یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې نشر شي د ویچه ولایت ویلي چې د طالبانو او پاکستان پوځ ترمنځ جګړه وروسته لغه پیل شوه چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ځایي خلکو د طالبانو په هغه اسکواتر ډزې وکړې چې په سیمه کې د یوه سړک په جوړولو کې کار کاوه. د نوموړي په خبره وروسته پاکستاني پوځیانو د طالبانو په ځواکونو برید وکړ. پوځ د اسلامي امارت په ځواکونو ډزې وکړې او په درنو وسلو یې د ډنډ پټان کلي په نښه کړل. هغه وایي په دې برید کې 3 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. بل لور ته له پاکستان د انډیپینډنټ اردو رسنۍ د کورمې ایجنسۍ د یوه سیمه ییز روغتون یوه اعلامیه نشر کړې ده چې پکې ویل شوي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تېرې ورځې په جګړه کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او 2 پاکستاني پوځیانو په ګډون 2 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. له هېواده د باندې د میشتو پاکستاني وګړو د اړوندو چارو فدرالي وزیر ساجد حسین توري د جګړې پخلی کړی دی او د نوموړي له لوري په ټویټر کې په یوه نشر شوې خبرپاڼه کې د برید غندنه او د اوربند غوښتنه یې کړې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه.